مریم کریمي 2 کاله وړاندې په افغانستان کې د خپلې کورنۍ هغه جنکو ته په آنلاین بڼه تعلیم شروع کړو چې د طالبانو د واک اخیستو وروسته یې په زده کړو بندیز لګول شوی و. دا وخت د مریم د کوششونو په نتیجه کې شاوخوا 250 جنکۍ په کور آنلاین تعلیم حاصلوي. موږ په 2021 کې د 20 زده کوونکو سره د دې پروژې پیل کړې وو او دا مهال د ټولنې او د پوهنتون د زده کوونکو په مرستې سره موږ د 240 څخه زیات جنکو ته زده کړې رسوو. مریم کریمي چې په خپله هم په برکلی پوهنتون کې د پولیټیکل اکانومي زده کړې کوي 2 کاله وړاندې د خپلو ملګرو په مرستې سره د ایجوکیټ ا چایلډ فار چینج ارګنایزیشن نومي یو غیر دولتي سازمان بنسټ ایښودی و چې په افغانستان کې د زده کړو څخه محرومه جنکو ته تعلیم ورسوي. د تیرو 2 کالو راهیسې مریم او د هغې ملګري په پوهنتون کې یو کلتوري نندارتون جوړوي چې هدف یې د بیلابیلو کلتورونو لمانځلو ترڅنګ د افغان جنکو د تعلیم د ستونزو په اړه خلک خبرول او د هغې لپاره مرستې راټولول دي. $50 د یوې افغان جینۍ د میاشتې د تعلیم مصرف پوره کوي. څوک هم چې دلته راغلي او ټیکټ یې اخیستی نو فکر وکړي چې څومره په اسانه یې په دې پروژه کې خپله برخه اچولي. دې کلتوري نندارتون کې د افغان ښځو د لاس جوړ شوي کالي او کڅوړې هم د خرڅ لپاره ایښودل شوي. ګډون کوونکي د نندارتون جوړونکو کوششونه ستایي او وایي چې هر ممکنه مرسته او ملاتړ یې کوي. دلته یو څه کومک مې کړی دی او ډونیشن مې ورکړی دی او په ضمن کې غواړم چې د نورو دوستانو نه هم ډونیشن راټول کړم او دغه ډونیشن بیا دوی ته ورکړم چې دوی بیا هغه خپل کار مخته یوسي او د هغه کسانو سره چې هلته دي یا دلته دي د هغوی سره بیا کومک وکړي. دې کلتوري نندارتون کې د کیلیفورنیا د بیلابیلو تعلیمي ادارو یو شمېر زده کوونکو هم ګډون کړی. مریم شیرزاد په کال 2021 کې د خپلې کورنۍ سره د افغانستانه امریکې ته راغلی. زه هم خوشاله یم او هم خفه ځکه چې زه خو دلته تعلیم ترلاسه کولی شم خو په افغانستان کې زما په شان جنکۍ ترې محرومه دي. خو د ایکو پروګرام زما په شمول ټولو افغان جنکو ته یو امید ورکوي چې د خپل ځان لپاره غږ پورته کړو. د دې پروګرام پیل کوونکي مریم کریمي وایي د فنډونو د کمی له امله دوی زیاتو زده کوونکو ته نشي رسېدی خو ډېر ژر به د یو موبایل اپ له لارې وکولی شي چې په افغانستان کې هر زده کوونکی چې انټرنیټ لري ته د تعلیم رڼا ورسوي. Our students in Berkeley are partnering up with other Muslim students who are working. زموږ د برکلی پوهنتون ملګرو د ټیکنالوژي ماهرانو په مرستې سره په یو داسې موبایل اپ کار پیل کړی چې ډېر ژر به وکولی شو چې د افغان زده کوونکو ستونزې حل کړو. په دغه اپ به زده کوونکي د هر ټولګي تعلیمي مواد او ویډیا آنلاین ټیوشن ته لاسرسي ولري. د ملګرو ملتونو تعلیمي، ساینسي او کلتوري ادارې یونیسکو د وروستي رپورټ تر مخه دا مهال 15% هغه افغان جنکۍ چې عمرونه یې سکولونو ته تللو دي د تعلیم ترلاسه کولو نه محرومه دي. په 2021 کال کې واک ته له رسېدو وروسته طالبانو په افغانستان کې اول د 6 ټولګي پورته په سکولونو او بیا پوهنتونونو کې د جنکو او ښځو په تعلیم بندیز اعلان کړی و. راشد خټک، VOA ډیوا، سان فرانسیسکو.